دا ځوانان دي ډېر ورته متوجه سي. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د آخرت څو کسانان به د عرش مبارک تر سایې لاندې ولاړ وي. هغسې ورځ چې بېله د الله د عرش د سایې څخه ماس یوه بله سایه نسته. هغو کې یو هغه ځوان دی چې خپله ځواني یې د الله په عبادت کې تېره کړې وي، او دا ځواني دی د الله رب العزت په عبادت باندې تېره کړي، دا د وجود انرژي د الله پر عبادت باندې مصرف کړي. په دې کسانانو کې یو هغه ځوان دی چې د عرش مبارک تر سایې لاندې به ولاړ وي. ځواني د خدای تعالی نعمت دی چې چا ته یې ورکړل، خو دوی دا خپله ځواني د خدای تعالی دپاره نه استعمالوي. واذا مسه الخیر منوعا، دا د دې آیات مصداق دی. دا ځوانان دوی دا خپله ځواني دا د خدای تعالی جل جلاله دپاره نه استعمالوي، د خدای تعالی په عبادت کې نه مصرفوي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.